ماذا أقول وفي الأعماق آهات وكل حرف سأحكيه سيدمي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک څلورمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. د ابو بکر رضی الله عنه تجارت. قدرمنو اوریدونکو، ابو بکر رضی الله عنه د اسلام راوړلو د مخه هم تجارت کوي. د بعثت په کال د تجارت د پاره شام ته تللی و. هلته یې خوب لیدلی و چې سپوږمۍ خپل د ځایه را روانه سوه، ټوټه ټوټه سوه، د مکې والاو پر کورونو باندې راشوه سوله. بیا یې ټوټې بیرته سره یو ځای سوې، روغه سوله، بیرته خپل مکان او ځای ته ولاړه. خو د سپوږمۍ هغه برخه چې د ده پر کور را پرېوتلې وه هلته پاته سوه. نو ابو بکر رضی الله عنه د خوبه را پورته سو، زیات په تشویش کې سو چې کومه پیښه نه وي سوې، زما کور ته کوم نقصان ونه رسیږي. په همدې حالت کې هغه راهب یا د یهودو عالم ور په یاد سو چې هلته و. په تلوار ورغی، خوب یې ورته تیر کړي. د خوب په اورېدلو سره د راهب پر مخ باندې د زیاتې خوشحالۍ اثرات راښکاره سول. راهب ورته وویل، ته د کوم ځای راغلی یې؟ ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل، د مکې مکرمې څخه. راهب وپوښتل، په نسب څوک یې؟ ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل، بنو عبد مناف. راهب ورته وویل، په قوم څوک یې؟ ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل، قریش یم. راهب ورته وویل، په تاسو کې آخري رسول همدا اوس ښکاره کېدونکی دی، او هغه سپوږمۍ همدا رسول دی، او ته به یې وزیر یې. پام کوه د هغه په ملګرتیا کې سستي ونه کړې. کومه د سپوږمۍ ټوټه چې ستا په کور کې پاته سوې ده هغه اسلام دی. پس تر دې ابو بکر رضی الله عنه خپل سفر را لنډ کړي او په ډېرې ناقرارۍ را روان سو. او دی رضی الله عنه سوچونو او فکرونو واخستی. د ځان سره یې وویل، دا نبی صلی الله علیه وسلم به څوک وي؟ آیا کوم سردار به وي؟ بیا به یې د ځان سره وویل، نه، سردار یا قومي مشر نسی کېدلی. هغوی د بوتانو عبادت کوي، سلګونه کلونه یو تر بله دشمنۍ تازه ساتلی دي. داسې خلک د الله جل جلاله رسول نسی کېدی، ځکه چې هغوی خو خپلې لورګانې ژوندۍ ښخوي، مالدار یې پر غریب ظلمونه کوي، درواغ وایي، شراب خواره دي. نه، داسې خلک نبي نسی کېدلی. بیا یې فکر وکړي چې په ځوانانو کې به نبي پیدا سي، خو په ځوانانو کې به داسې وړ شخص کوم یو وي؟ په همدې فکرونو کې د مکې اطرافو ته راورسېدی او داسې یې محسوس کړل چې ضرور کومه پیښه سوې ده. حیران و چې آیا کوم مشر به مړ سوی وي؟ ټول خلک پریشانه ښکاري. یا رب خیر کړي. تر ټولو اول ابو جهل ملعون مخ ته ور وځغاستی. هغه ورته وویل، عتیقه خبر نه یې؟ ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل، د څه شي څخه؟ ولې کوم نوی کار سوی دی؟ ابو جهل ملعون وویل، هو نوی کار سوی. هغه ستا د وړوکوالي یتیم ملګري خو نوي خبرې شروع کړي دي. ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل، کوم یو یادوي؟ ژر کوه خبره خلاصوه. ابو جهل ملعون ورته وویل، هغه د عبدالله زوی یادوم، د عبدالمطلب لمسی. یو دم د ابو بکر رضی الله عنه هغه خوب په یاد سو. ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل، څه یې ویلي دي؟ ابو جهل ورته وویل، هغه وایي ما ته جبرائیل علیه السلام وحی راوړي، زه تاسو ته نبي رالیږل سوی یم. ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل، نو تا د هغه څخه په دې 40 کلونو عمر کې کوم درواغ خبره اورېدلې ده؟ آیا په موږ کې په امین مشهور نه دی؟ ابو جهل وویل، هو امین خدای، خدا سي ناشنا خبرې کوي، وای د بوتانو عبادت پرېږدئ. نو موږ دا کار کولای سو؟
ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل ښه مخ مې لکه چې کور ته ولاړ سم. ابو جهل ورته وویل نو ته څه پکښې وایې؟ ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل پرېږده چې کور ته ولاړ سم چې ستا رښتیا او درواغ راته معلوم سي بیا به فیصله وکړم. قدرمنو اوریدونکو د ابوبکر رضی الله عنه د سیرت مبارک څلورمه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو. ولي عزاء بحب الناس كثراتهم عند الصلاة على المرحوم تشفيني.